له افغانستانه د استرالیا ناشونې لوبه ګټل او د مینوالو غبرګونونه. د نړیوال جام په دوام پرون شپه افغانستان له استرالیا ماتې وخوړه او په دې سره یې بل پړاو ته تګ یو څه سخت شو. افغان لوبډله پر استرالیا برلاسې وه او د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د ګټې چانس 99% د افغانستان په لاس وو. خو استرالیایي لوبغاړي ګلین ماکسویل د یوې بریدګرې لوبې په کولو سره ان افغان لوبډله هم حیرانه کړه او بایللې لوبه یې په خپله ګټه تمامه کړه. استرالیا چې و لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او امکان یې و چې ټوله لوبډله له سلو وړاندې وسوځي، خو د ډګر ساتنې په برخه کې د افغان لوبغاړو ځینې تېروتنې وې چې استرالیا یې زړوره کړه او ناشونې لوبه یې وګټله. د افغان لوبډلې د ماتې مینوال خورا ناهیلي او زړه ماتې کړل او ځینې یې په لوبغاړو هم نیوکې لري. خو په ټوله کې د افغان لوبډلې مینوال د لوبغاړو د ښې لوبې ستاینه کوي او وایي په دومره په زړه پورې لوبې کولو سره یې ثابته کړه چې افغانستان واقعاً پیاوړې او خطرناکه لوبډله ده. افغانستان یوازې یوه لوبه په مخ کې لري چې په ښه رن ریټ له ګټلو سره کولی شي بل پړاو ته لار پیدا کړي.